ندی وخت کې دعا وکړه چې یا الہ العالمین یا الله اوس پاسې دې شمنا یا الله که په ما د چا قرض یا الله قرضاره راولا قرض ادا کا خدایا هر صوبت ما ته معاف کی خو مال پتا دا پردے مال ما ته نه معاف کې یا الہ العالمین خدایا ز چې د چا قرضاره ما او ما ته پته نوی رب تا ته پته دا د مرګ نه وړاندې راولا خادمان یو خوا بل خوا ناستی ټولو ته پته د طبیب ورته ویلي چې د عمر بن عبدالعزیز حالات خراب دي ځان له څوک پرېږدي نه ناګهانه دروازه وټکېدله آغا خادم ورته وی حضرت دروازه والے شي ورته وی لاړ شه دروازه کولاو کا عن قریب قرضاره مې راغې دروازې ته ورغې بار څوک ولاړی ورته وی په عمر بن عبدالعزیز می قرض دی او ورته وی د خدای نه ویریږه پاغ ډېر تکلیف دی بیمار دی د ځنکدن حالات دي د الله نه ویریږه څومره قرض شوي زه به ادا کما دی ورته وی ما پرېږده زه خپل قرضاره سره ملاویږم چې په چا ما باندې د چا زما په چا باندې قرض دی هغې سره ملاویږم دی په دې خبرو دي بیبي ورته راله ورته وي څوک دی ورته وایي څوک دی او بار غصه دی وایي زما په عمر بن عبدالعزیز قرض دی ورته را پرېږده هله چې زر راشي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه می پروت دی سړی راغی عمر بن عبدالعزیز داسې ولیدل ورته وی الحمدلله یا د خدای بنده غالبا ته یو قرضاره پاتې بل بنوي زر کوتا ته انتظار کوم زما مرګ رب العالمین راوسته دې زب مړ کېږم خو په ما دې احسانو کو الله دې پتا احسانو کی وې ستا څه قرضاره څه قرض دې را باندې او ورته راغی ورته وی یا عمر بن عبدالعزیز ما خطا کې شراب څکلیو تا را باندې حد جاری کړو عمر بن عبدالعزیز تخپله ولاړ شمار د کوړو ته ما ته لس کوړې پکار وې و عمر بن عبدالعزیز جلات لګیو هغه ته د حکم کړو هغه عالمه ته په منډه راغلی چې ته په دې رحم مکوه دې د خدای قانون مات کړی دی و عمر بن عبدالعزیز زما دې په رب لا یزال قسم وي چې تا کوړه اوچته کړله زه د یو کوړې د پاسه لس کوړې مې نهه مې مخکې خوړلې وي دوه راته تاړه کړي نو لس را باندې حد جاري کېدلو یو زما قرضاري ځان برابر کا زما کوړه در باندې قرض په ایمان یې ووایه والله چې امیر کې عدل راغی رعیت کې به عدل راځي والله مشر کې عدل راغی کشر کې به عدل راځي والله مشر کې انصاف راغی کشر کې به انصاف راځي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وی او خدای په ډډه نشمه په خپو باندې مې ووخه ورته وی نه 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 و عمر بن عبدالعزیز کله چې تا کوړه ما ته راکوله نو باد راغی زما لنګې اوچت کړلو او زه دې په شا باندې والم لغړه ملا مې وه ملا به ما ته لغړې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وی ما په ډډه واړوئ ښځې ورته راله ورته وی زه به درته زر درهمه درکمه زه به دا درکم زه به دا درکم وینا خادمان بلا خلق ورته دي وینا زما خپله خوښه ده ته زما ماله قرضونه د بل خلاصې عمر بن عبدالعزیز وی ما ورته په شا داسې واړوئ او تاسې ټول لاړ شئ برئ ټول خلق ووځئ عمر بن عبدالعزیز ورته وایي تاسې ټول ووځئ یاره دا اوس د داسې بیمار نه خلق وځي که خلق ورته راځي وایي تاسې ټول لاړ شئ بار د
د ته وی بچي غوږ را نږدې کا غوږ ورته را نږدې کو حضرت وایي څه دي وی بچیا چې دا ټول خلق لاړل بیا زما د ملا نه لنګ اوچت که دا یو او بیا چې ته څرنګه ګزار راکې خو بیا مې واپس واړوه او چې زما دا شا بل څوک ونه ګوري هغه ورته وایي چې ډېره ښه ده خلق بار وویستل عمر بن عبدالعزیز یې داسې کو چې داسې کو نو په دې ملا یې ورته خوله کېښوده او په چغو چغو یې وجړل عمر بن عبدالعزیز ورته وایي ګزار وکړه یا د خدای بنده شا به کسان راځي ته ما ته جاړې ولې او ورته وایي یا امیر المؤمنین ما بگا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو استا په دې شا مبارک باندې ګوتې والي ما ویل یا الله سبا زما د اخیری وخت پورې عمر بن عبدالعزیز ژوندی وساته والله تا خو به یو کوړه سوا والم چې زر کوړې دې وهلم یا امیر المؤمنین ما بخلی خدا کار ما ته بل شان نه ملاوېدو ورته وایي بچیا ما دا خلق ولی وایستل تاله پته ده وایي حضرت ماله پته نشته وایي پته ده ولګوه ما ویل دا راز زما او د جناب رسول الله راز ده ما ویل چې په دې راز بل څوک خبر نشي بچیو سوال درته کوم دا څه دي چې ولیدل دا هم داسې زړه کې پټ وساته او زما د ژوند او زما د قبر د رسېدو پورې چاته حل مه وایه عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ملا ولی سرداری کونین پہ لاس مبارک والو تاسې له پته ده عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په ګوان کې مجوسیان اوسېدل هغه مجوسی ښځه کونډه هغې سره 15 بچي د هغې دومره وظیفه د بیت المال نه وه خو د هغې د پوره کار پې نه کېدلو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه به د غره نه لرګي په داسې ټیم راوړل چې چاته هم پته نه لګېدله هغه به خرڅول او په هغې لرګو پیسو باندې به اضافه پیسې هغې مجوسیانو ته وړلې او ورته به ویل چې هسې نه ته زما رعیت کې قیمت کې الله ستا د بچو مانا تپوس اونکي نو سیوا وظیفه به یې خپله په مزدورۍ باندې نو په دې ملا کې زخم جوړ شوی نو سردار کونین ورته خوب کې په دې زخم باندې لاس سره مبارک راښکلو چې زه بچیه الله دې د ملا دا زخم جوړ کا نو هغه زخم لاس راښکلو مبارکو سره د هغې نه خوشبویي روانه وه او پیغمبر علیه السلام بدن مبارک چې د چا د بدن سره ولګي هغې نه به خوشبویي ځي نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې کله تللو او بیا به بیت الخلا دغه ته بیا نه راځي دارالخلافې ته به نه راځي نو د دې نه وړاندې د خپل ضرورت پوره کولو دپاره بیت الخلا ته لاړو هلته اولامبل ضرورت یې پوره کو او بیا یې خپل ځان ته مخاطب شو چې ای معدې که په تا کې پردی مال پروتي نو ما الله ته مه شرموه ما د الله د وړاندې مه شرموه لګی دی د بیت الخلا نه بار دا خبرې ځان سره وکړې او بیا راووتلو الله جل جلاله د دې مجوسي خاندان یو ماشوم راغی وی جی زما بوډۍ مور دی غواړي تا سره کار دی عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورغی ورته وی څه درخواست دی وایه ورته وی ته روانې زمونږ به څه حال وي اے عمر بن عبدالعزیز زمونږ نه لوی دولت روان دی وی تا مونږ سره لوی احسانات کړي دي ته په څه باندې خوشحالېږي عمر بن عبدالعزیز ورته وایي د خدای د رضا دپاره زما دا راز چاته مه ښکاره کوئ دا راز مه ښکاره کوئ ولې راز ولې نه ښکاره کوئ وایي دا زما د رب العالمین دپاره پټه سودا وه نو زه دا سودا دنیا مخلوق ته خیمه نه دا د خدای سره زما کړې سودا ده هغه مجوسی زنانه ورته وایي د دروازې په لرګي شاته لاس کېږده
او یا دې پټکې مبارک ول راکا یا دې صادر مبارک راکا صادری ور وګد کو یو طرف ابو عمر بن عبدالعزیز نیولې دی بل طرف ته د مجوسی خاندان د ټولو لاس ور باندې پروت دی او ټول وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو اے عمر بن عبدالعزیز مون خو ایمان راوړو زمونږ یو ورزو تمنا ده کدام پوره شي نو ډېر خوند به وکړي. وایي څه وایي میاشتې دي نه هرې پرتي خو بیګا ابل شپه ستا په دې ملا باندې سردار کونین مبارک لاس مبارک راښکلو او هغه زمونږ کوڅه وه دې کوڅه کې ولاړ وې دا خوب موږ هم لیدلی نو که د هغې شاه موږ زیارت وکړو او د هغې نه څه برکت موږ ته حاصل شي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته ویل وایي ځه که ژوند دوباره به بیا زه راځم خو اوس دپاره زه دا نشم ښودلی. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مبارک د هغې د شا د زخم دپاره امام الانبیا راځي علیه الصلاة والسلام دوه وجې دي عزیزانو هغه سره د الله نه د حرامو دومره یره وه چې ما نه به الله د حرام مبارکې تپوس کوي. نو عزیزانو درخواست مو دا دی څومره ملګري چې راځئ تاسې کوشش دا کوئ چې د حرامو نه ځان وساتئ. حرام خراب څیز دی. ما ته بله ورځ د دوبۍ نه یو حاجي صاحب دی او ما نه دی لیدلی خو سپین ږیری دی او زما دا مشران ډېر خوښ دي. زه ما سره څه عمل نشته یو مې مشران علما ډېر خوښ دي یو مې سپین ږیری ډېر خوښ دي. سپین ږیری راته ګره او د سپین ږیری په خدای قسم دی که ته راته ووایې چې دې په تا پسې یو زر خبرې کړي زه مړه خیر دی الله دې معاف کړي ولې د ده ږیره سپینه ده الله جل خیر دی زما په وجه دی الله نه نیسي. سپین ږیرو سره احسانات کوئ. سپین ږیري مې ډېر خوښ دي. نو هغه راته موبایل کړی مولوي صاحب مال وایي ستا زلمي زامن شته مال چې زما یو زوی دی کار کوي دا سبق وایي وایي یاره جي ما ستاسې بیانات اورم نو زه تاله دکان جوړولو دپاره پیسې درلېږم چې بس زما پیسو باندې ته مزدوري کې او خپلو بچو ته حلال مال ستا داسې څوک وي کس چې هغې ته زه دکان وباسم که هر ځای ته دکان وباسې زه به دله دکان برابر کړم چې ستا بچو ته پاکې حلالې پیسې راځي او غذا پاکه وي ستروي منبر باندې ناست یم دا زما او د هغه په منځ کې خبره او دریم ذات الله دا یو الله اورېدلی دا چې زه نن کوم دا مې زړه درد کوي. ما ته وایي مولوي صاحب بس زما خو دا ارمانو چې د بچي په شان دی تم زما یو بچی د روزګار دپاره پیسې درکم او روزګار ور باندې ستا بچي کوي او پاکې پیسې راځي ستا کور ته. نو ما ورته الله رب العالمین دې ستا په ژوند کې برکت واچوي. که دنیا کار ته مې زوی لاړو سبق به ترې نه پاتې او ما ویل زما کومه روزي چې ما ته الله راکوي نو مال دا یو کس دی او دا یو ځای کې اوسېږي هغه له مې نور څه نشاندهي ونه کړه مال هغه هره جمعه هغه د هرې ورځې دکاندار ته موبایل کوي دومره وړه یوسه دومره غوړي یوسه مال اوسه پورې ما تقریبا به په خپل سیبان پیسې به ډېرې کمې ورکړي او بل مال زما الحمدلله ډېر ښه ژوند روان دی الحمدلله. او مال ساله دی الله پاک په کاروبار کې برکت واچوي. نو ماله د عمر بن عبدالعزیز دا خبر رایاده شوه دا بیان مې یو ځای کې کولو مال عمر بن عبدالعزیز نه چا تپوس وکړو چې حضرت دنیا کې د کم یو څیز ډېر خوښ دی هغې ورته ویلې ډېره نهره وایي د هغه نه د ډېر کم څیز خوښ دی وایي د ډېر تکلیف نه بعد حلال رزق باندې خپل ځان پوره کول حلال روزي راوړل د هغې اثر دا وي قسم په خدای چې بیا به ستا امداد الله رب العالمین کوي. نو لومبۍ خبره دا ده چې تاسې او موږ له د حلال مال کاروبار پکار دی. او دویم دا چې رونو یو څیز دی ډېر بدرنګ څیز دی چې هغه الله ته نه دی خوښ الله دې موږ او تاسې وساتي. خپل کاروبار په دروغو مه خرابوئ دا خراب څیز دی. درېیمه بدرنګه بیماري غیبت دی دا مه کوئ رونو. چا کې دی عیب کتلی مخامخ ورته ووایه احسان ورسره وکړه یروره تا کې دا عیب دی دا د ځان نه وباسه په ځان کې مه ساته. یو سړی تا ته په ګناه ترغیب درکوي د هغې دوست نه لرې اوسېږه. یو سړی تا ته وایي دا ګناه مه کوه دا دې خیرخوا دی. یو سړی درته وایي غیبت مه کوه دا دې خیرخوا دی. یو سړی درته وایي دوه مه جنګوه
دا د خیر خوا دی. یو سړی درته وایي د پردي مال نه ځان وساته، دا د خیر خوا دی. او په خدای قسم دی زه درته شاباسي در کوم نر سړی مړه د داسې دلګانو نه خو هر وخت خورا والله زه ستا کلک دشمن یم، زه تا جهنم ته برابروم. ځکه چې پیغمبر علیه السلام ابا هریره فرمایي رضی الله عنه، وی نبی علیه الصلاۃ والسلام یو وخت مخ مبارک بدل شو، رنگ بدل شو. الله اکبر. ابا هریره فرمایي رضی الله عنه تا نه مې مور او پلار قربان شه اې د الله حبیبا، رنگ مبارک دی ولی تغییر وخوړلو، ولی خفه شولی، ولی دردمن شولی، ولی تکلیف درته ملاو شو. ورته وی ابا هریره جهنم له یو داسې انسان پرېوتلو سر لاندې خپې باندې دومره تکلیف سره سوځېږي، آواز کوي. هغه آواز یې که د دنیا هر یو مخلوق واورېدلو بے ورته روح را نشي، مرګ به ورته راشي. دومره خطرناک آواز دی، دومره خطرناک افسیلی وباسي که د دنیا ونو او بوټو ته میلاو شو والله د ځمکې په سر باندې به یو شنه بوټی پاتې نشي. بیا یې وجړل وابا هریره هغه انسان جهنم ته لاړلو، هغه انسان د جهنم کندې له پرېوتلو چې خپله به هم حرام خوړل او بل ته به هم د حرامو لاره برابروله، خپله به هم حرام خوړل بل به هم د حرامو لاره برابروله. بیا یې راته ویل یا ابا هریره لاندې باندې پروت دی، دومره دردناک عذاب ورته میلو شولو. پرشتو نما الله رب العالمین خبر راکو چې په څه وجه باندې یا الله دا دومره بدرنګ عذاب. وی د دې هر څه کنټرول خو ژبې کنټرول نه وه. ژبې څه وه؟ ژبې کنټرول. پښتانو تاسې څه وایي؟ خپله خوله هم قلا ده او هم ټول وایي هم قلا ده او هم بلا ده. دا زما بوډۍ مور الله دې وبخي سره د ستاسې د میندو سبق یې ټکی نه ویلی. زما مور و غریبې ټکی سبق خو لا پرېږدی. یو ځل ما بیان کولو دلته ناسته وه بره، ما ته ویلې زویه نو تا زما دا دعای قنوت ته به د مخکینو خلقو لویه الحمد ویله که نه ویلې ورته که نه ویله؟ تاسو خو ټول پوهې الحمدلله دعای قنوت ورته وایي. دې زړو بوډاګانو به ورته لویه الحمد ویله، غټه الحمد ویلې. زویه نو تا ته ما بد وکړه، درته مې ویل چې ما ته دا غټه الحمد نه راځي، نو تا د ټول سپیکر باندې زما مور ته دعای قنوت نه ورځي، لویه الحمد نه ورځي. ما لیاره مورې دعای قنوت نه درځي، خو په خدای مې دې قسم وي که نه چې خبرې دې لیکلي دي. ما ته ویل بچیا مونځ به مې کمزوری، خو ته قسم خورمه چې ما د ستا د پلار سره داسې وخت تېر کړی. وایي ای زویا په دې الله ګواه دی چې زما واده پوسکي باندې شوی، او په دې الله ګواه دی چې ما د کور مشري چې ستا چاچي وه هغه دې د پلار د کشر رور ښځه وه. ما چې کله هغه را واده شو ارس مې ور حواله کړل، او اخره وخته پورې مې بچیه ګورې د کور چابي لاس کې نه ده نیولې. دویم مې بچیه د چا پسې غیبت نه دی کړی. دا دوه کاره مې کړي، یو مې چا پسې غیبت نه دی کړی او یو مې د کور مشري نه ده کړې. وایي خدای به دا غټ الحمد راته معاف کړي. نو هغه به هم دا خبره کوله، ویل زویا خپله خوله هم قلا ده هم بلا ده. ما ته به ویل دا خپله خوله کنټرول ساته. نو ما ویل مور مړه وایي ته د حکومت پسې خبرې ولګې. ما کله حکومت پسې ما به کله کله خدای امریکا تباه کړي کله. نو هغه به ویل ته امریکې ته ولې چې خدای تباه کړه؟ نو مال امریکا خو لرې ده، هغه څه ما پسې پوجیان رالیږي. ویو که نه د حکومتونو سره مقابلې مه کوه، خپل کار به کوي، دوا ورته غواړه. غرض مې دا و چې عزیزانو د مخکینو مشرانو ته غټ الحمد نه ورتلله، خو قرضاري نه دي تلي. موږ ته ټول قرآن راځي، او والله چې د قبر په غاړه به راته ته ولاړې او لاندې به رانه د دې باره کې الله تپوس کوي. نو زه کله کله وایم چې مخکینو خلقو ته کلمه لږه لږه ورتله، خو په 10 لکه په هندوانو نه خرڅوله. موږ ته ټول قرآن راځي، خو په خدای قسم دی چې څوک م راسره میلاو شي د ایمان سودا ورسره کوي. نو دا خبره مو راسره منئ چې دین ترقي وکړه، دا به راسره منئ چې ترقي نه ده کړې.
کتابونو ترقی وکړه اسانه چاپ کیږي ډیر چاپ کیږي ټوله کتابخانه ډکې دي خو یاد ساتئ د عمل دروازه بند ده عمل دروازه د الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې پرانیزي نو ما آیات کریمه ول ان الذين قالوا ربنا الله هغه خلق چې لا اله الا الله باندې اقرار کړي به په کلک ولاړ دي څنګه په ولاړ دي هغه صحابي د جنگ په میدان کې لګې دي جنگ کوي چاتم پتہ لگینا سرداری کونین خیمه کې ناسته علی کرم الله وجهه توي یا علی د جنگ د میدان نه یو نور الهی اسمان طرف ته لاړو ټول وی سبحان الله بیا وی نور الهی اسمان ته لاړو اے علی پمنډلاړ شان وګوره میدان کې څوک پروت دی چې کله علی سے براغه د جنگ په میدان کې هغه صحابي پروت چې په لار کې د یو خزي په وجه باندې ایمان راوړی دی اخیری سلګي دی علي سے ورته راغی ورته وی اے د خدای بنده ته څوکې او ورته مخ راواړو ورته وی ته څوکې ځان راته معرفي کا ورته وی زوم د جناب محمد رسول الله ما ز علی ابن ابی طالب ما ورته وی سرداری کونین ته زما سلام وکا او زما دا ګوت ورته اوخایا زما په ګوت باندې داغ دی چې حوض کوثر ته څوک درغه او د چا په دې ګوت باندې سپین داغ وي نو دا بنوي مگر ستا غلام بوي دا بستا غلام وي ورته وی لار کې ایمان راوړې ملاقات به قیامت کې کو انا لله و انا الیه راجعون مر لا اله الا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه دا چا سره لګي علی سے برتوی دا خبرې چا سره کې ورته وی یا علی یو طرف ته تراته ولاړی او بل طرف ته الله د اسمان ټولې دروازې راته کوله وکړلې د جنت حورې دی आवाज راته کوي زر زر رازا زورته ويم در روان ایمان الله تخافوا یریږئ ما ولا تحزنوا غمجن کیږئ ما الله رب العالمین فرمایي دا هغه خلق دی چې د لا اله الا الله لاندې ژوند تیر کو دا هغه خلق دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله خلای نه د خوځولې که خوځولې دا نو په دعوت الى الله خوځولې دا د الله د دین دعوت چلولې محترم عزیزانو نن د دین خبره کم ده قسم دې څوک د دین خبره کوي موږ له 10 منټه نه ملاويږي چې ور سره کینو لا د دین خبره وره زوم اړو دې د دین خبره نه کوي حلقه جوړه ده دغه حلقه کې ناستل دا په خپل ذات کې عبادت ته او یو درخواست درته کوم نن بچاته ګورو نه عمل ته چیرې دا کم سره چې دا خبره کوي دا عمل خدا سے دے چې سم ډیران دی پرېږي د عمل دا خبره د چا ده کدی مال د الله د دین خبره کوي نو زما د عمل سره څه کار دی د عمل کار د الله سره دی دنه به الله تپوس کوي خود دې خبرې به څه کومه د امام حسن بصری سے واقعه ده وګدا په دې باره کې یو عیسائی روانو په لار باندې عیسائی دا سره روان دی امام حسن بصری رحمت الله علیه ورته ورغه هغه دا سره روانو د ورته وبو ونیولې وجدا وبو اسکا امام حسن بصری ته وای زه عیسائی ما ولجوالا زمونږ د جماعت ټیم دی نو زه غواړم چې تاب مزل بکړې دا وبو اسکا امام حسن بصری ته وای اذان شو ته نه خپل ټیم داخل شوه د مغرب ته نه وبو اسکا به زوس امام حسن بصری ویل یا الله ما خو چې د دې وبز اوس کوم مال به شفا شي د په ما راواچول خدای ما چې څومره روزه نیولې ده الله دا روزه په خپل بارگاه کې قبول کا او پتا د روزدار خوشبوئی د خلی خلګي یا الله زما به سر روزوي خوشونډي ور سره ولګولې او عیسی ته وړاندې کړل دا اوس کا زړه کې ویل یا الله زما دا او به چې زما د شونډو نه سره ملو شي الله د ایمان دروړو وسیله او ذریعہ وګرځوا چې هغه څنګه وبوس کړي ویل الحمدلله څه شي الحمدلله
سشه لسنی کئی دی بیاو وائی امام حسن بصری توی راغاڑی اوزا ورتوی بچی او آیا سوجدا ورتوی والله او بلا د مرین لاندې ښکته شوی نوی د دنیا د زړه می الله بدل کړلا آغا عیسی ورتوی ایمان کلمه راته وایا او خبر او ونه پوری اتړلو او جمعه تراغی امام حسن بصری رحمت الله علیه تا د جمعه مقتدیان و شابسی منقضا کیږي ورتوی ان شاء الله نن بدی ټیم کې مونږ ته الله برکت واچي هغه ته خپل کپڑے راوړلې ورتوی بچی دا واغوند دغه غسل خانه کې غسل وکا ځان باندې او په تیر کړي غسل وکړلو د امام حسن بصری په جامو کې الله ته ودریدلو امام حسن بصری و یا الله په کوم اوخ باندې چې غذا بار کړي دا یا الله هدایت د نور کور د خوړلو د ایمان دروړو ذریعه وګرځوا د امام حسن بصری په اوبو کې دومره برکتو چې د عیسی د زړه دنیای بدله کړه نن موږ سړی ته لګي او عیسی خو پرېدا مسلمان نه د سړی بچی کیږي وای او وجه دا ده مسلمان وای تخم سیبا الغټو من الغټ ولو کان پښو سره ته خو بغیر په کلمې خلې ته دننه کې ته ما ته هغه یو مرګره مې زمونږ د دې اجي سه بچی دی دوبۍ کې کار کوي ناغویل ما وای موږ سره یو کسو هغه غیر دین او انګريزو کار مور سره کولو وای یو کار کې یو مرګري وته چې ان شاء الله ول چنه کینه دا راته وای دا ان شاء الله هغه ان شاء الله دا چې کم خلق د صحیح عقیدین وای ول چاو کنه زمون چې نه د مسلمان ان شاء الله زمانه ده خو دا چې کله کار نه کوي به ان شاء الله وای کار نه کوي نو داسې چل دی چې د دوکې دپاره د خدای نوم مه استعمالوئ نو په ایمان یو چې انګریز هم را پورې خاندي انګریز هغه یو ګیلاس د شراب اوس کې موږ 2 لاس کې نیولي انګریز یو ګناه کوي موږ هغه سره لس لګي ګناه کوو زما یو ملګری او امریکا کې اوسېدلو د دې دیر علاقې ما ته موبایل کړی مولوي صاحب په خدای قسم دی چې زما د کفنۍ مشر چې کوم دی کلک عیسایو او عزت قسم خورم مولوی صاحب چې د درود شریف په برکت باندې هغه ایمان راوړو وای هغه به ما تراغه دا تسوي ستاد خله داسې عجیبه غونډه ما تخکاری وای ما به چې درود شریف په درود شریف څه شه دی ما دا زمو خپل پیغمبر دی په هغه باندې درود منګو وای ما ته ول چې ښا نو ما ته کار لگا سانه کو چې تډیر کلک سړی دا کار د داسانو ما وای هغه بچراغه نو ما باغ خپل کار سیوا کولو وای ته ما ته ول چې تا باندې ما کار اسانه کو ته نورم سختې ځان له وای مال چې نه اسنه چې قیامت کې زما په نبی باندې به ستا پیغمبر به احسان کوي چې ستا امتی باندې زما امتی احسان کړو اوس چې تراته 10 روپۍ سیوا کې زما کار د شلو سیوا کوم وای په خدای قسم دې چې ایمان راوړو مسلمان ته الله جوړ او منګه دا مسلمانی سره لپاره استعمالو نو ما غته مالک کله رااله به زه درځم ملاقات ته ما ته مولوی صاحب دا خوستا برکت ته مال زما برکتونه پرې ده منګه صد د پو ماتوتانی برکت د ستاسو د چې عمل ور باندې کوي نورونو د بل خیال چې ساتي فزان با تکلیف تیروي خواري به کوي او د ځان کوشش دا کوي چې مال د غیر سترګې راوانه وړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل وسلم على النبي الامين یو زنانه بیمار ده دعا ورته وکړه ان شاء الله دعا ورته کو بلم د بیمار دعا غوته بیماری د لپاره خصوصي دعا ان شاء الله ولې بنکو دا زمونږه د خطبه مقصد داوي چې سو تعلیمی خبرې وکړو شیخ صاحب رحمت الله علیه بول زمونږ د جمعې خطبه دا تعلیم دی ښا اگر تبلیغ والارونه ما ذکر کې کینه تعلیم دی کنه دا زمونږ د جمعې خطبه دا تعلیم دی ښا سو خبرې وکړو داغه نه بعد خطبه نو عزیزانو د تعلیم نه بعد دعا غختل پکاري مسنه طریقه هم ده هر نیک عمل نه بعد دعا کول پکاري درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه دعاء الہ العالمین رب کریم الله سمره بیمارانو درخواست کړي د دعا د پاره الله د دې ټولو بیمارانو الله سره زمونږ روح صحت نصیب کړي زنانه هسپتال کې دي زمونږ د مقتدیانو بازي
زنانه بیماران دي زمونږ خیل وزیر جی صاحب مخکې جمعه باندې وفات شو منګه غټه دعا کړنه هیر شو الله رب العالمین دی دا وی مغفرت فرمای دارنګ زمونږ د دې نوتینه زمونږ ورور راضی محمد حسین داغي ورور خو ولی کاملو مجذوب الحال انسانو دا دنیا کې یو قسم خلق دی زمونږ د شیراباز لالا زوی دلته زاهد الله داغي پشانته مجذوب ماغه د بیگاول مالته نورو خبر راوړو تکړی او دا دینه ول چې زما دا سه ورور دی د دې خلقونه دعا اخلي دا مجذوبان چې وی دا د الله ډېر مقرب خلق وي ښا د دې مظلومانو د دې مجذوبانو د دوی سره مینه کوي د سره محبت ساتي نو الله دې داغي درجات عالیه نصیب کړي خدای دې زمونږ استاد بچی نیکان صالحان کی دعا وکړو زمونږ استاد مشران وفات شدي الله دې قبرونه د جنت باغچې وګرځي بیمارانو ته دې الله روغ صحت ور نصیب کړي زمونږ د مدرسه او ټول دینی مدارس ته الله آباد کړي او دا دعا وکړي په افغانستان باندې او ډېر لوی سخت حالات په مالی طور سره راغلی هغه دا د چې اقتصادي بحران دی او هغوی ته ډېر لوی تکلیف دی مسلمانانو ته ځکه نن څوک چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ورځ کې به په افغانستان کې په زرګونو خلق مړه کېدل چا هم تپوس نه کولو اوس په ټول افغانستان کې امن راغلی حکومت اسلامی د امارت په نوم باندې راغی نو په کار دا دی چې اوس اسلامی حکومتونه خو ورسره تعاون وکړي نو صاحب چې تر څو زمونږ د نیکونو دا خبره نه منلي که نه زمونږ درې نیکونه دي په دې دنیا کې یو نیکه مو امریکا ده یو نیکه مو چین دی او بل نیکه مو چې کوم دی روس دی دا درې نیکونه چې زمونږ خبره ومني که نه نو بیا دا لاندې دغه نه دي خواران زموږ په شان دا خوار پړق حکمرانان به به دوی ورته لبیک وي نو به هر حال هغه زموږ ورونه دي مسلمانان دي او هر ځای کې دنیا کې مسلمانان وي په هغوی تکلیف وي الله دې په اسانه کړي او د دې نیکونو دا راج دې الله دې ځمکې نه ختم کړي دا درې نیکونه نه دي دا د خدای د ځمکې نه ختم کړي الله دې دا ریاستونه اسلامي ریاستونه کړي او زموږ دا حکمرانان دي الله ټول د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په صفت باندې خیسته کی الله دې دوی کې هغه عدل راولي الله دې پکې هغه انصاف راولي ګوره قسم په خدای کله دوی نه عمر بن عبدالعزیز جوړ شو د رعیت نبی الله رب العالمین بیا داسې خلق جوړي چې ملاګانې به خولي ان شاء الله نو الله دې زموږ د حکمرانان دیندار کی اوس د طالبانو مشرانو باندې امتحان راغی اوس د خدای هغوی په دې امتحان کې کامیاب کی ځکه مولا هم دی طالب هم دی دا ورسره چې کوم دی شیخ الحدیث هم دی نو چې د طالب نه ورانو سره چاپلار به جوړ کی نو اوس ته خدای هغوی له توفیق ورکي چې علما بدنام نه کی نیکان خلق بدنام نه کی دین بدنام نه کی ځکه خلق وو چې ستاسو د مولا حکومت راغلو سم وکړل نو الله دې اوس هغې ته عدل را نصیب کړي هسې نه چې خپله د سرو کړو غوښو سر روټۍ خوري او د سړک په غاړه خلک د ولږې نه مړه کېږي نو که هغوی کې هم دغسې صفت راځي چې دا کوم په دې اوس موجوده حکمرانانو کې دی نو خدای دې زر تر زره بیا راغونډ کړي چې مسلې ختمه شي بدنام خو به نه شو بیا به ډېر بدنام شو زه په دې خبر یم چې بیا به عالم بدنام شي طالب به بدنام شي قرآن به بدنام شي سنت به بدنام شي نو الله دې ورته عدل او انصاف ورکړي چې خپل بچي له هغې له لاس کې قلم ورکوي نو الله دې د یتیم په حال باندې مرحم دله جوړ کړي خدای دې په هغه چا باندې مرحم دله جوړ کړي چې د چا پلار نشته د چا بچی کوڅه کې ناست دی روټۍ ته لاس نیولی او د دې بچی سرې کړي خوري نو خدای دې داسې حکمرانان هم بیا موږ ته نه راکوي ځکه زموږ هر حکمران چې په ځمکه غواړو الله که د عمر بن عبدالعزیز په صفت باندې برابر نه وي خدای د طالب او د عالم نوم په بدنام مه کړي الله هر یو حکمران الله که زمون عمران خان دی الله که د ترک حکمران دی که د سعودي حکمران دی الله که د بنگلادیش حکمران دی الله که د افغانستان حکمران دی الله که د قطر حکمران دی الله که د عمان حکمران دی الله که د دوبۍ حکمران دی الله ټول حکمرانانو ته عدل او انصاف نصیب کړي یا الله دې حکمرانانو ته عدل او انصاف نصیب کړي چې دا عرب دی دا عجم دی خدایا زمون په عربو کې الله د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه صفات راولي الله زمون حکمرانانو ته عدل او انصاف نصیب کړي الله که عدل او انصاف پکې نه د دوی په ځای عادلان راولي الله د دوی په ځای نیکان راولي الله مونږ د چا د ذات خلاف نه یو
کدا ار خیل دے کدا پختن خیل دے کدا پنجاب الخیل دے کدا پارسیوان خیل دے رب خیل خیل مونہ دے پکار ان اللہ لا ينظر الى صورکم رب دوی اعمال خیستہ کا اللہ عدل نصیب کا اللہ انصاف نصیب کا اللہ دخپل خزانون دروازی مسلمانانو تکولو کے اللہ مسلمانان ددید مجازی دا چیزان تا خدایان وی ددید بندگینا اللہ منگا وساتے دا امریکی دا بندگینا دا چین دا بندگینا دا روس دا بندگینا اللہ منگا وساتے خدای زمان خپل خزانے را کولو کے اللہ دا کافران دا نصرانیان دا یہودیان دا دہریان اللہ زمون غلامان جوڑ کے اللہ دا مسلمانان غلامان جوڑ کے اللہ زمون دا ٹولو بیمارانو تا صحت نصیب کے قرضاران دا قرضنو نخلاص کے اللہ مون سر سوگ احسانات کئی تور سر احساناتو کے اللہ زمون یو عجی صاحب دا اسلام آباد نا موبیل کرو وہی بیان مستا اوریدو اگی کہ وہ دشوم اس میں غوگونا کار نہ کوي دعا را ته وغواړه چې الله می غوگونا خکی حاجی صاحب الله دی غوگونا خکا الله رب العالمین دی روغ صحت نصیب کا سوک بیماران دی الله ټول ته روغ صحت ور نصیب کی الله زمون د ټول په اخر وخت دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول رونو یو دغه کوي چې بار لا پرش مونږ نه دی چولې نو دی مرګورو ته